دوستانو سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د صحت په کلایي کې به وئ. زموږ او تاسې تېر درس د ګرامر د پېژندنې او د هغه د تعریف په اړه و. د هغې په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل. د نن ورځې د درس لپاره زموږ او تاسې ډېره مهمه موضوع چې د پښتو د املا په برخه کې او د ګرامر په برخه کې او په هغه غلطیانو کې چې موږ او تاسې په املا کې لرو زموږ سره زیاته مرسته کوي. د دې لپاره د نن ورځې درس موږ او تاسې فونولوژي یا غږپوهنه په پښتو کې زیات اهمیت لري. که موږ او تاسې ځیر شو یو څوک چې د غږپوهنې په اړه معلومات ونه لري یا غږپوهنه هغه کس مطالعه نه کړي یا د هغه په اړه یو څه مطالعه ونه لري نو نشي کولی چې هغه کس د ادبیاتو مطابق یا د ادب مطابق یا د پښتو د ګرامري اصولو مطابق یوه لیکنه ولولي یا یې ولیکي. نو د نن ورځې د درس لپاره فونولوژي یا غږپوهنه زموږ او تاسو لپاره مهم او د املا او ګرامر لپاره بنسټ ایښودونکی درس دی. راځو غږپوهنه تعریفوو. غږپوهنه یا فونولوژي هغه پوهه ده چې په عمومي ډول د یوې ژبې غږونه تر څېړنه لاندې نیسي. که موږ او تاسو دلته ځیر شو غږونه زیات ډولونه لري. په پښتو کې چې زیات اهمیت موږ او تاسې ورکوو یا د ژبه په زده کړه کې یا په املا کې چې موږ او تاسې زیات اهمیت ورکوو غږونو ته یې ورکوو. که چېرته غږونه مزده نه وي نو هېڅکله نشو کولی چې موږ او تاسې املا ولیکو. راځو د فونولوژي د علم مهمې برخې په لاندې ډول دي. لومړنی فونیم دی، دویم فون دی او دریم اولوفون دی. د دې درې واړو د پېژندلو لپاره د هغه د تعریف لپاره او د هغه د برخې د درلودلو لپاره موږ او تاسو کوشش کوو چې یو څه تشریحي او لنډ غوندې درس وړاندې کړو. لومړی راځو فونیم. فونیم څه ته ویل کېږي؟ فونیم هغه سمبول ته ویل کېږي چې په لغات یا کلمه کې د معنا د تغییر سبب ګرځي. یعنې موږ او تاسې غږپوهنه مو ویله چې غږونه څه ډول منځته راځي. کله چې موږ او تاسې کلمه یا لغات تلفظ کوو هغه د غږ په واسطه موږ او تاسې پېژندلی شو. که غږ موجود نه وي نو لغات او کلمه هېڅکله یوه معنا هم نه لري. ځکه لغات او کلمه په خپله د یو چا په ذهن کې نه کیني، هغه د غږ په واسطه زموږ او تاسې کوم غږونه چې له خولې څخه راوځي د هغې په واسطه موږ او تاسې کولی شو چې غږ وپېژنو او د هغه تعبیر وکړو د یو بل څه سره، د کلمې سره یې وپېژنو، د هغوی معناوې وپېژنو. که موږ او تاسې غږ په غوږونو ونه اورو نو نشو کولی چې د هغې پېژندنه وکړو یا د هغې بېلتون د یوې بلې کلمې سره وکړو. موږ او تاسې ته به دغه لیکل یوازې ښکاري خو د هغې په معنا به نه پوهېږو. فونیم هغه سمبول ته ویل کېږي چې په لغات یا کلمه کې د معنا د تغییر سبب ګرځي یا د یوې ژبې تر ټولو کوچنی غږیز واحد دی. یعنې غږیز واحد دی. موږ او تاسو د غږپوهنې په اړه غږیز واحد دی چې په خپله معنا نه لري مګر د نورو کلمو معنا تغیروي. لکه دلته ما تاسو ته دوې کلمې لیکلې دي. یوه کلمه مې لیکلې ده د مور کلمه او بله مې لیکلې ده د کور کلمه. مور او کور. دلته واو ری په دواړو کې دي. دا دي واو او ری. په دا کې هم شته واو او ری. خو که چېرته موږ او تاسې د هغو بېلتون کوو د هغو ترمنځ توپیر پیدا کوو چې دا څه معنا لري. مور دلته میم د کلمې په مخ کې راغلی دی او دلته کاف د کلمې په مخ کې راغلی دی او د هغوی د الفاظو جوړښت یو شان دی. مور، کور. خو یوازې په لومړني غږ یا فونیم کې فرق دی چې دلته کاف دی او دلته میم دی. که موږ او تاسو دلته راشو ولیکو چې مور دا توری د دې کلمې فونیم دی او بل ولیکو چې کور. همدغه دوه توري یو شان دي په دواړو کلمو کې، ارتباط یې سم دی خو یوازې توپیر په د لومړنیو توریو کې دی. ځکه چې که موږ او تاسو دې ته ځیر شو دا د کلمې هغه بنسټیز توکي دي چې موږ او تاسو یې د کلمو د پېژندلو لپاره استعمالوو. دا یوازې دوې کلمې سره بېلې کړي ویې پېژندې. دا د درې تورو څخه جوړه یوه کلمه ده. که موږ او تاسو د دې معنا ته ځیر شو مور خو موږ او تاسو ټول پېژنو چې مور ځانګړې معنا لري او کور ځانګړې معنا لري. خو یوازې د میم او کاف توري د دې کلمې د بېلتون نښې دي. یعنې فونیم دا د دې کلمې فونیمونه دي. دا میم او کاف یې معنایي معنا تغیروي. دا د دې کلمو دواړه فونیمونه دي.
نو په دې باید سم وپوهېږو چې د کلمې په سر کې یا کوم ځای کې چې د یوې کلمې تغییر بدلون راځي به هغه په نیم دی سمبول دی چې په کلمه کې د معنا تغییر راولي. نو که موږ تاسو دې شو دلته هم د دوه کلمو ترمنځ هیڅ فرق نشته او دلته هم د دوه تورو ترمنځ هیڅ فرق نشته ده او یوازې د سر په تورو کې فرق دی چې یو میم دی او بل کاف دی. که دلته ځیر شو مور او کور د هغې په سیلابونو کې د هغې په جوړښت کې نور فرق نشته خو یوازې د لومړنیو تورو یا د فونیم په واسطه د هغې توپیر راغلی دی. موږ او تاسې غږپوهنه فونولوژي ولوسته چې په عمومي ډول د یوې ژبې غږونه تر څېړنې لاندې نیسي. غږپوهنه موږ سره د اوازونو په پېژندنه کې زیاته مرسته کوي. دا غږپوهنه که موږ او تاسې زده نه کړو نو هېڅکله نشو کولی چې غږونه وپېژنو. غږونه په دې ډول نشو پېژندی چې که موږ او تاسې یو څوک یو نوم یا یو غږ راته ښیي یا به د پښتو فې دا د درې ټکو فې په عربي فې بدلوو په دا فې او که چېرته یا کاف راته ښیي دا کاف به موږ او تاسې په دا غوټ کاف بدلوو. دا به په دې کې مشکل وي او که چېرته په ځینې وخت کې ځینې کلمې موږ او تاسې لیکو واو به ورسره نه وي خو موږ او تاسې به واو ورسره لیکو. یعنې دا واو به ونه لري مګر موږ او تاسې به واو لیکو. ولې چې موږ او تاسې به د کلمې په غږونو پوه نه وو د هغې د استعمال په ځایونو به نه وو پوه. په دې کې زیات تدریس ته ضرورت دی خو یوازې ما ستاسو د لنډیز لپاره کوچني درسونه او د پوهې وړ درسونه راخیستي دي. ډېر بیخي مې ډېره مطالعه ورپسې کړې ده چڼ کړې مې دي. دا په دې خاطر چې ستاسو د اسانتیا لپاره له دې څخه زیاته ګټه واخیستل شي. نو فونیم مو وپېژنده چې فونیم هغه سمبول ته ویل کېږي چې په کلمه یا لغات کې د معنا د تغییر سبب ګرځي.